ماشاءالله ودې مو زمینه د مور شدې. د پاکستان پوځي رژیم ناکامه هڅې او د افغانستان ولس او اسلامي نظام غوښماتونکي ځوابونه. راځئ نن په دې وپوهیږو چې غلام رژیم ولې پر افغانستان بریدونه کوي، ولې سوداګریزو لارو تړلو ته پلمې لټولې او ولې د افغانستان ننني پرمختګونه نشي زغملی. د افغانستان اسلامي امارت له بیا واکمنېدو سره سم په افغانستان کې د پرمختګ او سوکالۍ نوي ګلان وغوړېدل. هر لور ته د آبادۍ کارونه پیل شول، د لویو لارو رغونه، بنسټیزې پروژې، لوی اوبیز کانالونه، صنعتي فابریکې، د نړیوالو پانګونو جذب او له ګڼ شمېر هیوادونو سره سیاسي تحرکات پیل شول چې افغانان یې د راتلونکي لپاره هیلهمند کړل. دغو لویو او چټکو پرمختګونو د افغانستان ازلي دښمن داسې ناقراره کړ چې نوری د صبر کاسه ډکه شوه. دښمن د افغانستان د پرمختګ د مخنیوي په موخه خپلې هلې ځلې پیل کړې. په لومړي سر کې په نړیوالو غونډو او کنفرانسونو کې د بې باکه خبرو او بې ثبوته تورونو لګولو لړۍ پیل کړه، داسې چې په بېلابېلو غونډو کې له حقیقت لرې ادعاوې به یې کولې او د افغانستان ارضي تمامیت ته به حقارت او سپکاوی کوه. تل به د افغانانو پر وړاندې ګستاخانه دریځ خپلولو او له دې دورشلی غوښتل تر څو د افغانانو نوې راټوکېدلې هیلې مړې کړي، نظام ته ستونزې راولاړې کړي او د افغانستان د پرمختګ مخه ډب کړي. دښمن وپوهېد چې تر ډېره بریده یې بې بنسټه تورونه اغېز نه کوي، نو دوهم ځل لپاره په دې لټه کې شو چې په مستقیم ډول د افغانستان کمزوري کولو او د نظام د تخریب لپاره کومه نوې پروژه ترلاسه کړي. په همدې موخه یې ګڼ شمېر نظامي مسؤلینو د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل تر څو یوه نوې قراردادي جګړه ترلاسه کړي چې له یوې خوا پرې افغانستان کمزوری کړي او له بلې خوا خپل غورځېدلی اقتصاد تر یوه اندازې ورغوي. همداسې وشول د پټو دروازو تر شا د افغانستان او سیمې د نارامه کولو لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوې. د دغه پروژو د عملي کولو لپاره پلانونه جوړ شول او عملاً یې په سیمه کې د تطبیق لپاره ګامونه واخیستل شول. لومړی پر افغانستان د لویو لارو د بندولو بهانې او نامشروع غوښتنې پیل شوې. پر فرضي کرښه د جګړې لپاره ځینې پارونکې کړنې ترسره شوې چې له امله د افغانستان سره تجارتي لارې وتړل شوې. د مهاجرینو د جبري اخراج لړۍ پیل شوه تر څو پر افغان حکومت فشار وارد شي او د نظام روانې چارې ټکنۍ شي. دغه راز د مهاجرینو په نوم پنجابي جاسوسانو د لیږد لړۍ هم پیل کړه چې د کورونو د توکو په منځ کې د وسلو د قاچاق هڅې هم روانې کړې تر څو هیواد کې یو وار بیا کورنۍ جګړه توده کړي. خو له نیکمرغه د اسلامي نظام لخوا دا موخې هم شنډې شوې. د افغانستان په ځینو برخو کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان د پټنځایونو په پلمه هوایي بریدونه ترسره کړل. د افغانستان پر ضد تبلیغاتي جګړه پراخه شوه او په دې برخه کې ګڼ کسان وګمارل شول تر څو افغانان تر ذهني او رواني فشار لاندې وساتل شي. په بل پلان کې پاکستان له دې ټولو فشارونو سره هڅه وکړه چې د سیمې له هیوادونو لکه ایران، چین او تاجکستان سره د افغانستان اړیکې خرابه کړي. دوی په همدې موخه په کابل کې چینایان هدف وګرځول او له تاجکستان سره پر پوله یې پر چینایي کارکوونکو بریدونه وکړل. مګر بیا هم دښمن تر دې دمه په خپلو ټولو پلانونو کې ناکام شوی او د شومو هدفونو مخه یې نیول شوې ده. د کډوالو د جبري ستنېدو لړۍ نظام د ولس په تلپاتې همکارۍ په ډېره ښه توګه مدیریت کړه چې په تیره کې هیڅ ساری نه لیدل کیږي. په لوړه کچه د مهاجرینو هرکلی وشه او په ټولو برخو کې ورته خدمات وړاندې کیږي. د لویو لارو د بندیز پر مهال هم د نظام ویښو مشرانو په ډیرو کمو ورځو کې بدیلې لارې وموندلې او له نورو هیوادونو سره یې د سوداګرۍ دروازې پرانستې چې دا د دښمن لپاره یو دروند ګزار و چې په دې سره یې د افغانستان مارکیټ د تل لپاره له لاسه ورکړ. خو افغانستان بیرته وتوانید چې ځان د تل لپاره له احتیاجه خلاص کړي. د هوایي حریم د نقض او بریدونو په اړه هم ورته توند او په وخت ځواب ورکړ شوی. چې په ګڼ شمېر پوستو کې عسکر وژل شوي او یو شمېر یې ژوندي نیول شوي دي. د غراض د ستونزې د حل په موخه د مذاکراتو پر میز له استدلال څخه کار واخیستل شو او د خبرو میز افغان حکومت په داسې میړانه وګټه چې له غلیم نه یې لاره ورکه کړه. په تبلیغاتي جګړه کې هم دښمن ته ماتې ورکړل شوه.
افغان رسنیو په خورا مخلصانه توګه خپل رسالت ترسره کړ او د هغو بریدونو شواهد چې ملکي وګړي پکې شهیدان شوي وو له شواهدو سره نړیوالو ته وښودل چې د دښمن ادعاوې پکې دروغ او ظالمانه ثابتې شوې. همدارنګه د دښمن هغه هڅه هم شنډه شوه چې غوښتل د سیمې هیوادونو سره د افغانستان اړیکې خرابه کړي، خو روسیې افغان حکومت په رسمیت وپیژنده، چین لوی سفیر ومانه، ایران او هند سره اړیکې هم په سیاست او تجارت کې بې ساري پیاوړې شوې. تر دې دمه د دښمن ټولې دسیسې د افغان ولس د ټینګو ارادو په مرسته شنډې شوي دي او نظام د دښمن په ټولو پلانونو پوه شوی، د هرې برخې لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. که چیرې موږ په راتلونکي کې همداسې په اتفاق او ملي یووالي سره واوسیږو، نو هیڅکله به دښمن بریا ترلاسه نه کړي او افغانستان به بیا د پردیو دسیسو ښکار نه شي.